تاسو څه شي زر کا ډاکټر ماشه داسې نشي کېدلی په هر ځای کې درخندار بلاړ دی زه باید موټر نشم وسلی ډاکټره نازه ته پیشاب دی باید زر را ورسېږي هر ځای کې چې وینو هر څه ولټوه پوه شوې سمه ده ماشه سمه ده داسې نشي کېدلی ډاکټره خپل حق دې وپېژنده داسې نشي کېدلی قاسم باید لومړی قاسم باید ختم کړو پوه شوئ سمه دی سرداره داسې نشي کېدلی سرداره ته باید ځان باندې پام وکړې سرداره درې غدې نو درې زر مرګ دی باید له مخې یوه جومات ته نه تللی دی یا باید ونیسو جومات کې به د ټول مسلمانان ختم کوي سمه ده ماشه سمه ده یو زه اوس موټر مې راوسته په دې منه چې یاره کې ډېر ترسېده په دې منه چې او ما وی چې په هر ځای کې به منه خښ شوي وي دا ته څه وایې ډاکټره ته نه ونه شوی که څه خبره ده سرداره دا ښه وایي سرداره ډاکټر پوهېږي سرداره هر څه چې ډاکټر وایي ښه وایي ډاکټر دا څنګه کومه خبره ده دا لا کومه خبره شوه په دې منه چې قسم باید ونیسو لومړی د یوازې جګړن باید ونیسئ زه هرومرو د ورورګچ ونه خلم جالله راماوسه زمریه هر څه چې وایي نو رښتیا نشي ویلی مونږ ټوله ډله همیشه څه خبرې دي قومندانه ملګریه دا څه وایي ملګریه باید هر ځای ولټوو ملګریه په هر ځای کې به منخخ وي ملګریه داسې نشي کېدلی داسې نشي کېدلی همېشه ملګریه مشر اوازې ښه خبره کوي ډاکټره جلیله داسې نشي کېدلی په دې معنی چې ځناور باید ونیسو قاسم غټ ترخهکار دی په دې معنی چې تسلیم یې کړو ولچاکې کړو او سمه دی ډاکټر ای لار کې وکړو لار کې زیات څنګه ده او تم لوړم که چېرته زما ختم کړي نو په دې معنی چې ډاکټره ورته ختم کوي پوه شوئ مجاهد ستاسې ټول پام کوئ پوه شوئ قومندان صاحب ته مې دومره غوسه راغله چې درمان په کسمان کې وي که په منځه کې وي نسئ پوه شوئ یا بوزه هر څه چې کوي ویې کوي یا بوزه خو تا بخر نه پاتې کېږي سمه ده قومندان صاحب تا بېغمه شه مجاهده ته شه په دې معنی چې درمان په هر ځای کې دي نو ټوټه ټوټه یې کوم په یوه ځای کې هم نه پرېږدم داسې نشي کېدلی یابوزه هر څه چې غواړې ما ته یو ځل ځواب راکړه یابوزه ته چېرته یې ډاکټره عملیات شوی دی واسمه پره زموږ په مخه ځای کې ما سره یو په دې معنی چې نازه ښه شوې دی ډاکټره حال راته ووایه چې چېرته یې په دې معنی چې زه ونه اوس په دې معنی چې خپله امتحانې کې یم نازه به دې ویله کې پټې وکړي ډېرې چغې عمل کې وهلې خو اوس ښه شوې دی سمه دی ډاکټره جنګ باید پیل کړو سمه دی سمه دی ماشه جالله نازه څه خبرې نشته سمه دی سرداره هر څه چې غواړې سرداره ما ته یو ول ووایه موږ باید دوی سره لوبه وکړو قاسم بېچاره باید له مخکې نه وغړوو قاسم یو جوړجوړخور انسان دی جالله کومه خبره چې نه څه وکړو نو موږ یې باید ومنو وای 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 ټولو مرګلو باید مغا جګړه نه ونیسئ ورو زر د ورورګچ ونه خلم